الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير وترجمي بدرس كي من الله بتوفيق سرا فنهم سپارکی د سورة الانعام یوسل 52 آیت ترسیدلیو. یوسل 52 آیت پوری خبر شوی و 152 نمبر آیت، او دا آیت من پورا کړی نو. په دې اخرنی آیتونو کې الله رب العزت لس وصیتونه ذکر کړي، لس وصیتونه، او دا وصیتونه اهمیت والدي او اهم دي ځکه چې د رب العالمین د طرف نه دي. یو دا خبره ذکر شوی و، اولنی وصیت دا چې شرک به نه کوئ. دویم د مور پلار سره به ښه کوئ. دریم بچي به د لوږې د یرې نه نه وژنئ. سلورم فحاشۍ ته به نه نږدې کېږئ که هغه ښکاره ده او که پټه ده. پنځم په ناحقه به یو نفس نه مړ کوئ. شپږمه د یتیم مال ته به نه نږدې کېږي مګر په ښایسته طریقې سره. په دې باندې خبره ودرېدلو، دا آیت موږ پوره کړی نو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم، او من نږدې کېږئ مال د یتیم ته، الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقه چې هغه ښایسته وي، حتى يبلغ اشده، تر دې چې ورسیږي ځوانۍ خپلې ته. ځوانۍ ته چې ورسېدو بیا خو هوښیار شو، بیا یتیم نه دی. بیا یتیم نه، ځکه چې یتیم هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه نابالغ او پلار یې مړ. چې بالغ شو دی بیا یتیم نه دی، بیا خبره هم کولی شي، تپوس هم کولی شي، عقل هم کار کوي. او وضاحت ته دې خبرې شوی و چې ښایسته طریقې سره څنګه نږدې کېدی شي. بل وصیت، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، او پورا کوي پیمانه او تول په انصاف سره. دا بل وصیت دی د رب العالمین چې پیمانه او تول وزن کوي نو هغه په انصاف سره کوي. دا هغه وصیت دی چې بار بار اورېدو ته ضرورت دی، خصوصا بیا زمونږ خلک، زمونږ علاقې، زمونږ ملکونه، هلته دا یو ګناه عامه ده، بلکې ته به پکې خاص هم ویني چې هغه په دې کې واقع دي، چې هغه به د دیندارۍ دعوه هم کوي او هغه هم په دې کې واقع. او سخت وعیدونه قرآن کې او حدیث کې راغلي د هغه چا دپاره چې څوک په ناب طول کې کمی زیاتی کوي. الله رب العزت د دې د لاسه قومونه تباه کړي دي. مشهور قوم کوم یو دی؟ د شعیب علیه السلام قوم. د هغوی لویه بیماري د شرک نه بعد هغه دا وه چې هغوی به په ناب طول کې کمی زیاتی کوي. حدیث کې راغلي چې الله رب العزت په داسې قوم باندې عذابونه مسلط کوي، دشمن پې مسلط کوي. کم قوم چې په ناب طول کې کمی زیاتی کوي. ورسره دا یاده کوي کله چې موږ ته ناب طول ویلی شي، زموږ په ذهن کې دغه تله راشي، دا په دوکانونو کې چې پرته وي. بس نه نه، ناب طول زم دغه دی. ناب طول کې د نه ډېرې خبرې راغلي، ډېرې خبرې پکې د نصیب خبره د تلې نه ده چې صرف ته په تله پورې نښتی چې تله کې به یاره صحیح ده، اکثر دغه استعمالیږي پیمانه، خو معنی ده چې د بل په حق کې به کمی زیاتې نه کوي، هغه په هره طریقه کاغه په دغه تلی سره تللی کېږي او کاغه په بلې طریقې سره وي،
او سورة المطففین. ګور الله پوره صورت لنوم دا یخودی دی قرآن کریم کې د المطففین. مطففین چاته وي چې په ناب تول کې کمی زیاتی کوي. هغه صورت شروع کیږي څنګه؟ ویل للمطففین، تبعید د هغه چا دپاره چې په ناب تول کې کمی زیاتی کوي. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. چې د ځان دپاره نو بیا ښه پوره علي بلکې زیات علي، او چې د بل دپاره شي نو بیا هغوی سره کمی کوي، دوکې کوي، نقصان ورله ورکوي، دړاکې، دروغ او چې څه دي هغه کوي. دا مسله یوازې دکاندار پورې نه ده خاص چې دی به سامان خرڅوي، دا هر قسمه کاروبار سره تعلق ساتي، هر قسمه کاروبار سره. او زما هغه بیان به بیا واورئ، نږدې ورځو کې موږ بیان کړی و د اختر د وړوکي اختر نه بعد د مسلمان تاجر صفات، او د مسلمان تاجر د مؤمن تاجر یو لوی صفت دا دی چې هغه په ناب تول کې د کمي زیاتي نه ځان ساتي. که د ده چاته واوړي په دې دومره پروا نه، خو چې ده ته د چا روا نه وړي. ځکه که ستا چاته واوړي الله رب العزت به کاغذ زیاتی کړي تپوس به ترې کوي، او که تا ورته معاف کړو الله به درله اجر درکوي، خو چې تا ته راواوړي هغې به څه کوي. نو دا مسله نن سبا عامه شوې ده، خصوصا اقتصادي حالات چې کله د یو قوم کمزوري شي که نه، او مالی حالات، نو په دوی کې بیا دا قسمه چلونه ډېر زیات شي. یعنې اوس عجیبه قصې زه اورم او د ملګري راته بیانوي چې هغه په ملکونو کې کېږي. دلته دې بعضو شروع کړي غلاګانې، دوکې، دړاکې خو ښه ښکاره کېږي، هغو تپوس مه کوه. خو د دې پیسو دپاره داسې چلونه کوي چې انسان ورته حیران شي. صرف دا چې 2 روپۍ. ګوره غربت مطلب دا نه دی چې ته په حرامو ورځه. یو سړی غریب شي، مالی حالات کمزوري، دم امتحان دی. ستا څه خیال دی چې تا به همیشه رب العالمین به تا مالداره ساتي او ستا هر حاجت به پوره کېږي؟ نه، دنیا خو ځای د امتحان دی، کله لږه، کله ډېره، کله سخته، کله راحته. نو موږ ته به څه کوو چې کله حالات موږ ته ناخوښي، نو بیا په حرام ورځو، بیا په ظلم او زیاتي باندې ورځو. نو دا وصیت رب العالمین دی، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. که ته دکانداري، که ته ټیکهداري، که ته تاجري، که ته نوکري، که ته دیاړیماري، که ته خادمي، که ته استازي، که ته ډاکټري، که ته انجینیري، که ته ډریوري، که ته هر څه، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. او پوره کوئ پیمانه او تول په انصاف سره. ګوره سورة الرحمن کې الله رب العزت دا احسان ذکر کړی دی، ووضع المیزان، او الله رب العزت دا تل را لېږلی دی. دا د الله رحم دی چې د ناب تول دا مسلې موږ ته ښوولي دي. یعنې څومره ظلمونه او زیاتي به کېدو، سره د دې چې ناب تول شتي او دا حال دی، چې اوس دا تول نه وی، تله نه وی، میزان نه وی، پیمانه نه وی، بیا به څه حال د الله نه ویرېږئ. او زه موضوع دا نه لګنې چې ما درته په دې باندې هغه وعیدونه ذکر کړی او انسان حیران شي. دا کار سړي ته بعضو ته داسې وړوکی ورته ښکاري چې دا یو پاو مې ته کم کو، یا یو دوکه معمولي غونته کې مې وکړه، یا سې معمولي دروغ مې ووي. نه، دا ډېره غټه ګناه ده، ډېره غټه ګناه ده. د چا په حق کې، د چا په مال کې د هغه سره کمی کول، د هغه سره دوکې کول، هغه ته دروغ ویل، دا ناروا دي. اکه مخامخ ولو که کافري، دې ته غوږ ولو کې، ولو که کافري، کافر ستا خواله راغی، ته د هغه سره هم دوکې دړاکې نه شي کولی. د مسلمان سره یې څنګه کې لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نه ورکوو موږ هېڅ نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه. وسنريد الذين يبطلون الفتنة ثم لا يتوبون. او موږ به هغه ته تکلیف ورکوو چې هغه په اندازه د طاقت د هغه، او موږ به هغه ته تکلیف ورکوو چې هغه په اندازه د طاقت د هغه.
معنی چې بوج نه ایږدو په یو نفس باندې مګر په اندازه د طاقت د هغه. دې کې دوه خبرې یادې کړي. دا خبره ولې د دې وصیتونو په دې منځ کې وکړه؟ یوه، که څوک ده ووایي چې یاره په دې وصیتونو خو عمل ډېر ګران دی، نو الله وایي زه چې دی عمل چاته وایم نو وس یي. د اوس نه بله خبره الله موږ ته نه کوي، دا د الله رحم او کرم دی. و د اوسه پورې دا څومره وصیتونه چې ذکر شوي دي دې کې سوچ وکړه دې کې کم یو د وس نه بهر دی. وایي شرک مه کوه، مور پلار سره ښه کوه، بچي مه وژنه، فحاشۍ ته مه نږدې کېږه، بې ګناه نفس مه وژنه، د یتیم مال ته په غلطې طریقې مه نږدې کېږه، په تله کې انصاف کوه. دې کې کوم یو د وس نه بهر دی؟ خو چې یو سړی بېدینه دی هغه ته خو ټول دین د وس نه بهر دی. لکه یو سړي ته ته وایې راځه منزلی ځو، مونځ په مونځ کې کومه د غټه قرباني لګي چې یو سړی زما د وس نه بهر دی. او که چاته پکې څه عذر دی شریعت وله یو لار هم ورکړې ده. په ولاړه نه شي، په ناسته نه شي، په ملاسته جومات کې نه شي، کور کې هر ځای کې عذر چې کوم ستا راغلی دی شریعت رب العالمین هلته ګنجایش هم پیدا کړی، اسانتیا یې ورکړې ده. اوس چې سړي ته منزل راځه هغه وایي دا زما وس نه بهر دی، ده سره څه کېږي؟ خو بېدینه دی. نو خبرې مقصد دا و چې بېدینه ته خو ټول دین د وس نه بهر ښکاري. لا نکلف نفسا الا وسعها. یو دلته فایده دا شو. دویمه دا که یو سړی احتیاط کوي او په دې وصیتونو عمل کوي او کله خبره ته یېره شي یا د جهالت تلاسه یا پې زور زبردستي وشي او دې په یو نافرمانۍ کې واقع شي، الله رب العالمین وایي د هغې ورسره حساب نه کوم، زه په یو نفس باندې دومره بوج ږدم چې څومره اوچتولی شي. یو سړي نه یېره شوه خبره، سړی جاهل و دغه ځای کې، چا پې زور زبردستي وکړه نو دا خو د وس نه بهر خبره شوه. خو چې یو سړی قصدن عمدن لګیایي، اراده یې دغه چې زه الله نافرماني به کوم، دا ګناه به کوم، نو دا خو دی بیا رانیوی کېږي بس چې دی مجرم. بل وصیت وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، او کله چې خبره کوئ تاسو نو انصاف کوئ، ولو كان ذا قربى اگر کاغه خپلواني. بس خلک مطالبه د نصیحت او د وصیتو کې د استاذ نه، د عالم نه یا پلار بچو ته نصیحتونه کوي. زه ته یو خبره کومه، که صرف دا وصیتونه د بچو ته وکړو کوم چې الله دلته ذکر کړي، او که دا وصیتونه استاذ یو شاګرد ته وکړو، دا سپینګیري خپل کشرانو ته وکړو، نو دا کافي دي. څومره ښایسته وصیتونه او نصیحتونه دي. بل دا چې الله وایي خبره کوئ نو په انصاف سره یې کوئ، اگر که مخامخ کس خپلوانو کې. مونږ خو په دې باندې ښه عمل کوو پښتانه، که نه؟ په دې کې ښه یعنې دومره یو سړی بې حیا شي که نه، د الله نه له حیا نه ورځي، ښه ډاډه مخامخ درته وایي وایي راته پته ده چې په غلطه دی خو خپل هم دی، ما ته وایي پته ده چې دا ځمکه د ده نه رسي خو د نسب دی، ما ته پته ده چې دا سړی ظالم دی خو ورورولي ده. دا په پښتنو کې عام مرض دی. الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم کړی هغه دې نه ساتلی شوی. هغه حق او انصاف وایي، وروره وي که رور مې، که دوست مې، که پلار مې، که رور مې، که زوی مې، خو دلته ته په غلطه یې. دا خبره یاد کړه. اگر که دا بل سړی زما دشمن دی، اگر که زما د پلار قاتل دی، خو دا خبره د ده برابر ده، دا حق ده د رسي، دا د مسلمان شان ده، دا غیرت دی. ګوره دا ته وایم دا غیرت دی. موږ پښتنو چې دې ځای کې کوم غیرت، کومې خبرې له رنګ د غیرت ورکړی دی، دې کې موږ په خطا یو. غیرت وایي دا دی چې ته د خپل ورور سره ودرېږي اگر که هغه په غلطه وي، دا غیرت کوم ځای کې دی؟ دا خو جوړ کړی شوی غیرت دی، هم غیرت نه دی. غیرت دا دی ګوره چې الله عقل درکړی که نه او صحیح پوهې درکړي، ته سوچ وکړه دې ته لکه یو سړی راغی، دوه کسان وران دي، یو د ده ورور دی بل دشمن دی، ورور یې په ناحقه دی، ده د خلکو مخکې ورور ته په ناحقه، دا بل صحیح دی. دا غیرت نه دی.
لکه دې نقشې تاسې ته وګوره کنه دا د غیرتي سړي کار دی لحاظ یې ضرور ونه کو د قوم او د نسب دته سبا له ګټې مسلې جوړېدی شي د سره خلک هم خادي پرېږدي د کېدی شي او کېدی شي او کېدی شي ډېرې خبرې وشي د هر څه سیر ته کړو او حق ته حق وي باطل ته باطل وي غیرت نور څه ته وي ښه یو سړی راغی ورور یې په ناحقه دی دی وي نه دا په حقه دی قسم یې وخوړو قرآن یې وخوړو ګوایي مو ورکړه صرف په دې چې دا زما ورور دی اوس دته غیرت وي دې ته اوس زه حیران یم چې دې له څنګه د غیرت رنګ ورکړي غیرت خو بادرۍ ته وایي که نه غیرت شجاعت ته نه وایي دې ځای کې ده کومه بادري وکړه ما ته ووایي ده څه بادري کړې ده ده خو بوزدلي کړې ده ده خو بې غیرتوب راښکاره کړو چې حق ته باطل وي او باطل ته حق وي ولو كان ذا قربى سورة النساء کې سورة المائدة عفوا سورة المائدة كم سورة النساء كم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أو كونوا قوامين لله شهداء لله بالقسط يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله تونو سورة نكالوي اي مؤمنانو شيء ودريدون كي دا الله دا پارا گواهان پا انصاف سر بالقسط آغازي كي خوصر الله دام ولي سورة النساء ولو على أنفسكم اگر كدي خبره كتاب نقصان در رئيسي او الوالدين اگر که مقامخ مور پلاری و تبا گواهی با انصاف سره ورکی تبا خبر رشتیا کی چه دیزی که دا خبر غلطه دا سید او دیزی سڑی لا دا آخرت نمخ کی چه اللہ رب العزت په دنیا کې کم عزت ورکی کنه دی عزت تیوازو گوری چه سڑے پا دی مشهور شي چه گوری دا سڑے باطل تا حق نوی و حق تا باطل نوی لکه مجلس کې خبره کېږي چې پلانې به دې مسله کې راولو یاره هغه مه راولئ مه راولئ ګوره پکې دې ته نه ګوري چې رور دی که پلار دی ګوره رښتیا خبره کوي د عزت ته یوازې ته وګوره ښه هغه پلانې راولئ ولې موږ ته پته لري چې دا دروغجن دي هغې کوي دې ته اوس موږ غیرت وایو دې ته موږ عزت وایو عجیبه ده چې یو سړی ذلت ته عزت وایي او عزت ته ذلت وایي ولو كان ذا قربى اگر کئی مخامخ کس پخپلوانو کی تو بیم حق خبره کی تو بیم رشتیاوی وبعهد الله اوفو او پلوز د الله پوروالی کوي دبل وصیت امام ابن جریر رحمه الله دی په تفسیر کې وایي ومعنی دادا وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا الله چې راته کوم وصیتونه کړي دي په دې عملو کې پوره پوره خلوز د الله سره موږ ډېر لوزونه کړي دي یو لوز هغه د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې تذکره د هغې شوې سورة الاعراف کې حدیثونو کې تذکره ده بل لوز موږ چې د اسلام ته ورننوتي یو او اسلام منو دا هم یو قسمه لوز دی ته لا اله الا الله وایې که نه نشتی معبود په حق باندې مګر الله نو ته چې الله معبود ګڼې نو معبود خو تا ته به څه وایي او د څه نه به دې منع کوي که نو ته چې هغه معبود ګڼې معنی ده چې زه لوز کوم چې دا معبود ما ته د څه کولو وایي زه به یې کوم او چې د څه نه مې منع کوي د هغې نه به منع کېږم بیا ورسره تا لوز دا هم کړی چې زه محمد چې د هغه رسول الله ګڼم صلی الله علیه وسلم هغه تابعداري وکړي بیا ته لوز بعض لوزونه موږ روزانه کوو هر مانځه کې موږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص ستا بندګي به کوو دا یو قسمه لوز ته الله سره کوي او صرف ستا نه به مرسته غواړم معنی دا شوه که څوک ما ته دا وایي چې لنډ مې په دې پوه کا لوز د الله څه دی لوز د الله پوره کول دا دي چې د څه د کولو ویلي دي هغه وکړه او چې د څه نه یې منع کړی د هغې نه منع شي دا لوز پورا کول ذالکم وصاکم به دا مضبوط وصیت کوي تاسو ته په دې سره
لعلكم تذكرون د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. ګوره د تېر شوي آیت کې څه وي؟ 151 کې په آخر کې څه دي؟ لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. دلته څه وي؟ د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. نو فایده دا یاده که نصیحت هغه سړی اخلي چې عقل یې کار کوي. هلته وایي چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. نو چې د عقل نه کار واخلي نصیحت به قبلې که رد کوې وې؟ قبلې وې. ته د یو لیوني سره میلاو شو په لاره کې، لیوني سره، او هغه ته یې نصیحتونه وصیتونه وکړي 2 ګنټې، بني؟ ولې نه بني؟ عقل کار نه کوي. خو چې کله ته د یو عقل د خاوند سره میلاو شي، او عقل خاوندان داسې په کوم دي ډېر چې عقل یې شتي خو عقل یې برابر نه دی. هلته د هغه غلط ورته صحیح ښکاري، صحیح ورته غلط ښکاري، فطرت یې کوږ شوی دی. زه دا خبره نه کوم، خو ته د یو سړي سره میلاو شي د عقل خاوند یې هوښیار سړی، ته ورته نصیحت وکړي، نو هغه به ستا شکریه ادا کړي، او دا به هغه یو احسان ګڼي ستا په خپل ځان باندې چې ګوره پلاني ما ته نصیحت وکړو. هغه نصیحت که د دنیا په باره کې که هغه د دین په باره کې. نو دا مې تاسو تاسې فایده ذکر کول چې هلته وي لعلکم تعقلون، دې دپاره چې عقل نه کار واخلي، دلته وایي چې نصیحت واخلي. نو نصیحت به ته کله قبول کړي؟ چې د عقل نه کار واخلي. لکه اوس یو سړی موږ سره دلته ناسته دی، رسول الله د عقل خاوند، هغه دا خبرې واوري، هغه په دې عمل کوي، نصیحت به قبلوي چې ګوره دا خبرې خو قرآن او حدیث دي، دا خبرې چې دا سړی موږ ته کوي خو زموږ خیر خواهي کوي، دا خبرې چې دي په دې کې زما خپله فایده ده د دنیا او د آخرت، هله به دې نصیحت واخلي. وأن هذا صراطي مستقيما، او یقینا دا قرآن لار زما د نیغه. سبحان الله، دا لس وصیتونه الله په ډېر لوی وصیت سره ختم کړي. دا لسم وصیت چې دا لار د اسلام لار، دا که د اسلام لار ورته وی که د قرآن لار ورته وی، الله وی دا زما لار ده، مستقیمه نیغه ده. دې لاره کې 2 کمالات شو، څه؟ زما لار ده او نیغه لار ده، او چې د الله لار ده هغه نیغه لار ده، هغه کږه نه ده. لار د الله ده او نیغه ده. فاتبعوه، نو تابعداري وکئ د دې لارې. بل څه اختیار شتي؟ ولې نشته؟ دغه لار ده، دغه لار د الله ده. دلته خو یې داسې نه دي ویلي چې دا زما لارې دي، څه وي؟ دا زما لار ده. ته په بل ځای کې څه کې؟ که یو سړی دا وایي چې زه د الله په لار روان یم خو قرآن او حدیث باندې نه، نو بیا موږ به ته هم تپوس کوو چې ته اخر د لار کوم ځای کې را پیدا کړې ده؟ ځکه چې الله خو زما یوه لار ده، تا بله کوم ځای کې را پیدا کړه چې ته پې الله ته رسي؟ دا خبره غلطه ده د دې بعضو. مړه وایي څوک مه څېړه، څوک مه څېړه، هر سړی په خپله طریقه لګیا دی او هدف د ټولو یو دی، هدف د ټولو یو دی، الله راضي کول مقصد ده. نو ته اوس څه وایې چې دا بدعت دی او دا ناروا دی او دا داسې ده؟ پرېږدي چې خلک لګیایي. که موږ دا خبره ومنو نو بیا خو معنا دا شو چې ډېرې لارې د الله دي. ځکه چې څوک څېړم هر سړی صحیح دی، چې هر سړی صحیح دی خو هر سړی په صحیح لاره شو، او چې په صحیح لاره دی دا لار د الله ده، نو بیا خو لارې د الله څه شوې؟ ډېرې شوې. دلته خو الله وایي زما یو لار ده. نو موږ سره بل څه ګنجایش نشته دې کې، ځکه دا ته ووایي فاتبعوه، نو بیا دغې لارې تابعداري وکړه. او دې ته غوږ کېدئ، ولا تتبعوا السبل، او تابعداري مه کوئ د نورو لارو، فتفرق بكم عن سبيله، بس ګډوډ به کي تاسو د لارې د الله نه. الله اکبر. تابعداري مه کوئ د نورو لارو. ما تاسو چې ګنجایش نشته که نه، په بلې لارې تابعداري څه کوي؟ نقصان پکې دا دی
کته روان شوي په نورو لارو پسې فتفرق بکم عن سبیلې د الله د لارې نه به دې ګډوډ کړي. بیا یې دلته سبیل وي ګوره عن سبیلې او هلته څه ولا تتبعوا السبل، السبل جمع ده لارې، دلته وي لاره. نو لاره د الله یوه ده او لارې د ګمراهۍ ډېرې دي. ما تاسو ته ځای په ځای د فایده ذکر کړې ده. الله اکثر قرآن کې دا جسم ذکر کوي النور رڼا او ګمراهۍ ته وایي الظلمات تیرې. نو رڼا یو ده او تیرې ډېرې دي. داسې نه ویلي چې انوار ډېر شي رڼاګانې دي، نه لارې د ګمراهۍ هغه ډېرې دي، لاره د حق یوه ده. او دې باره کې ډېر حدیثونه هم راغلي دي، تاسو ته به یاد وي انشاءالله. امام احمد یو حدیث راوړی دی، امام نسائی هم ذکر کړی، امام ابن ماجه هم راوړی. عبدالله بن مسعود وایي چې خط رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا بیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په خپل لاس مبارک سره یو کرښه وویسته، نیغه کرښه. وی بیا وایي چې هذا سبیل الله مستقیمه، دا لاره د الله ده نیغه لاره، یو لاره ده نیغه. وخط عن يمينه وعن شماله، او بیا دې خیت او ګستې چې ده چې وړې وړې کرښې وویستې. نو بیا وایي هذه السبل د ډېرې لارې دي، ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه. په هره لار باندې یو شیطان ولاړ دی او خلک رابلي هغې ته، او دا شیطان پیریم کیدی شي، دا انسیم کیدی شي. کله یو سړی ته ویني او تا ګمراهۍ ته رابلي، انسان دی، نو دا انسي شیطان دی، تا لارې ته رابلي چې هغه په هغه ډېرو لارو کې ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت وایي چې وان هذا صراطي مستقیم، یعنې د آیت ته په کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره داسې وکړه. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به یې صحابه کرام داسې پوه کول، کله به یې د سوال په ذریعه پوه کول. و چې څوک ځان ته وارث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه عالم یم او زه دین بیانوم، دی به هم حتی الوسع کوشش کوي چې خلک پوه کړي د الله په دین باندې، که هغه په هره طریقه باندې. کله داسې طریقه سړی استعمال، لکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم خط وویستو، کرښه داسې وویسته، بیا خیت او ګسته نورې کرښې، په دې سړی ډېر ښه پوهېږي. دی دغه آیت تفسیر وکړو، دی دغه آیت تفسیر وکړو چې د خلکو ذهن کې دا نقشه ښه کښېني. نو ستاسو ذهن کې کښېناسته که نه؟ ښه. یو حدیث کې داسې هم راځي، امام احمد امام ترمذي راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم په هغې کې د نیغې لارې مثال څنګه ذکر کړی دی چې یو لار ده، نیغه لار ده. وعن جنبتي الصراط، او د دې نیغې لارې په دواړو غاړو باندې نورې لارې دي. یا د دواړو غاړو ته دیوالونه دي، یو نیغه لار ده او غاړو ته څه دي؟ دیوالونه. په دې دیوالونو کې څه دي؟ فیهما ابواب مفتحه، په دې دیوالونو کې دروازې دي کولاو. وعلى الابواب ستور مرخا، او په دې دروازو باندې پردې پرتې دي. نقشه هم ذهن کې راځي که نه راځي؟ نیغه لار ده، غاړو ته څه دي؟ دیوالونه دي، آبادي ده، هغې کې دروازې دي، په دروازو له پاسه پردې پرتې دي. وعلى باب الصراط داع يدعو، او کومه د دې غټې دروازې د غټې لارې د دروازې چې ده، په دې باندې یو داعي ولاړ دی، یو بلنه ورکوونکی خلکو ته وایي یا ایها الناس، ای خلکو، ادخلوا الصراط المستقیم جمیعا، ای خلکو ننوځئ په دې نیغه لار ټول. نو کله چې دا سړی په دې نیغه لار روان شي او دی کږېږي دې نورو لارو ته چې هغه دروازې دي او په دروازو باندې څه ده؟ پرده پرته ده. سبحان الله، خیال هم دی دروازه ده او په دروازو څه ده؟ پرده. دې کې څه کمال کیدی شي؟ کیدی شي یو دا چې تا سره څه کیدونکي دي آخرت کې تا ته پته نه لګي څنګه چې دروازه بند نه، یو بله فایده ګټه.
دا خو لازم دنه د ګمراهۍ لار ده. ستاسو ټولو کوشش ښه دی تیاره ده دا هم کیدی شي. وګوره که دروازه کولاو وی که نه، که دروازه کولاو وی نو موږ ته د بهر نه ښکارېدو چې دننه څه دي، خو پرده پرته ده نو د هر سړي زړه کېږي چې ما دننه ولیدی چې دننه څه دي که نه. نو چې دی لیدو له ورشي دی بس تباه شي. ګمراهي داسې ده، ګناهونه دقه شان دي چې دا سړی وایي چې دا به صحیح شیطان یې ورته ور واچوي که انسي که جني چې دې کې به ګوره څه کمال وي او دې کې به ګوره څنګه خوني چې کله دی پکې تباه شي بیا دې دغه شیطان وتښتي. ښه هغه حدیث کې بیا دا دي چې یعنې یو داعي دا اواز کوي چې په دې نیغه لار ورننوځي، خو چې کله سړی په دې نیغه لار ورننوځي نو هلته په دروازو باندې پردې دي، نو بعض پکې کوشش کوي چې دا بعض دروازې پکې کولاو کړي. نو چې څنګه دی دا دروازه کولاوي نو هغه اواز کوونکی ورته اواز وکړي وایي حق تباشي لا تفتحه کولاوي نه کې فإنك إن فتحته تلجه، که دا دروازې دې کولاو کړه ته به ورننوځي. دا مثال دی. وضاحت رسول صلی الله علیه وسلم فالصراط الاسلام، دا نیغه لار څه شی دی؟ اسلام. دا دوه دیوالونه چې دي آبادي چې په غاړو باندې ده حدود الله، دا د الله پولې دي. دا څه دي؟ د الله پولې دي. والابواب المفتحه محارم الله، او دا دروازې هغه څه دي چې الله حرام کړي دي چې دې له به نه ورځي. دا داعي څوک دی؟ اواز کوونکی د دې لارې په سر چې کوم ولاړ دی کتاب الله، هغه د الله کتاب دی. ښه دا بل داعي ده چې اواز کوي چې ورننوځي دروازه کولاو نه کړي نو واعظ الله في قلب كل مسلم، دا د هر مسلمان په زړه کې د الله له طرف نه یو وعظ ورکوونکی. ته چې کله ګناه له ورځې دنه څه نه وایي الا دا یو سړی په ګناهونو کې مړي، خو چې ته ګناه له ورځې زړه ضمیر سړی نه ملامته کوي چېره مه ورځه زه مه کوه ګوره الله راته ګوري. دا ژوندی زړه، زه د ژوندي خبره کوم. سړی په ګناهونو کې دومره ورننوتی دی چې زړه ختم دی، نو هغه ته دا نصیحت کېدی شي چې ورته وشي خو هغه ورته غوږ نه ایږدي، نه دې له توجه ورکړي. نو دا هغه نیغه لار ده چې الله وایي تابعداري کوي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دا مضبوط وصیت کوي تاسو ته په دې سره لعلكم تتقون، د دې دپاره چې تاسو ویریږئ. اول کې څه وي؟ تعقلون، بیا تذکرون، بیا تتقون. درېونه جدا دي چې تاسو د عقل نه کار والی، چې تاسو نصیحت قبول کړئ، چې تاسو تقوادار شئ. او بار بار ویلو ته ضرورت نشته چې د الله په هر خبره کې نه د هغه د کتاب په هر ټکي کې حکمتونه دي. نو چې د عقل نه کار والي نو څه به وکړي؟ نصیحت به قبول کړي، نو چې نصیحت یې قبول کړو تقوا به د پکې راشي. دا داسې ترتیب نه دی چې به داسې خبره شوې ده، نه د الله رب العزت دا خبرې دې ترتیب دې کې غټ کمالات او حکمتونه دي او علمونه دي او رازونه دي. الله دې به موږ پوه کړي. دا څو وصیتونه شو؟ لس. احسان صاحب کم دي؟ په ناحقه به یو نفس نه وژني،
صحیح بارک الله فیک دا لس وصیتونه دي رب العالمین د طرف الله دې به موږ له عمل کولو توفیق راکړي. ثم آتينا موسى الكتاب بیا ورکړیو موږ موسی علیه السلام ته کتاب و د موسی علیه السلام د کتاب خبره کوي خو دلته یو سوال چې راځي وي ثم وي بیا یعنې د قرآن نه بعد موسی علیه السلام د کتاب ورکړی مخکې نو دا د ترتیب بیانولو دپاره نه داسې بیان معنی دا دی دلته ګوره ثم آتینا موسی الکتاب بیا دا ورسره م واوره موږ موسی علیه السلام له کتاب ورکړی یوازې دا وصیتونه الله رب العزت دې امت ته نه دي کړي الله رب العزت خو د هر امت خیرخواهي کړې ده هر امت ته کتابونه لیږلي دي انبیا لیږلي دي نصیحتونه وصیتونه نو وایي ما ګوره موسی علیه السلام له کتاب ورکړی کتاب نه مراد تورات او دا د رب العالمین طریقه ده چې کله سړی قرآن کې سوچ وکړي چې ډېرو ځایونو کې الله دا قرآن او تورات یو ځای ذکر کوي ډېرو ځایونو کې لکه دا ځای دی اوس ورپسې نږدې د قرآن تذکره هم راځي سورة الأحقاف کې الله ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه وهذا کتاب مصدق لسانا عربي مخکې کتاب د موسی علیه السلام اوس دا کتاب نو قرآن او تورات د یو ځای کړو سورة الاحقاف کې الله رب العزت ته پیریانو تذکره کړې چې هغوی قرآن ته غوږ ایښود نو چې واپس لاړو نو هغوی وایي چې یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه ای قوم زمن موږ واورېدو یو کتاب چې هغه نازل شوی دی وروسته د موسی علیه السلام حالانکه رسول الله وسلم د چا نه بعد راغلی عیسی علیه السلام نو د قرآن او تورات تذکره اکثر قرآن کې چې دی هغه یو ځای کېږي تماما علی الذي احسن د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه چا چې نیکي کړې وه یو مطلب د دې داسې کیدی شي بعض ویلي مطلب دا چې تماما دې کې خبره د تورات کېږي چې ما ورکړه موسی علیه السلام ته کتاب پوره کتاب تمام لکه کامل کتاب یا معنی دا چې تماما علی الذي احسن دا پوره کول د نعمتو په هغه چا چې نیکي کړې وه نیکي چا کړې وه دلته تذکره د چا کېږي نوم د چا ذکر موسی علیه السلام دا یو مشهور تفسیر دی چې معنی دا چې الله د هغه د خو په بدله کې د هغه سره ښه وکړو هل جزاء الاحسان الا الاحسان سورة الرحمن کې الله د خو بدله ښه ده چې کله موسی علیه السلام نیکیانې وکړې او د الله بندګي کول رب العالمین په احسان وکړو هغه له پیغمبري ورکړو کتاب لکه ګوره د سورة البقره کې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله رب العزت په ابراهیم علیه السلام باندې یو څو امتحانونه راوستي او هغه پکې کامیاب شو قال إني جاعلك للناس إماما الله تعالی ته د خلکو امام ګرځو ولې امام وګرځو امتحانونه کې کامیاب شو نیکیانې وکړي نو الله رب العالمین د خوب بدله کې تا سره ښه کړي چې ته نیکي کې دا کېدی نه شي چې الله رب العزت تعالی سزاګانې درکړي او تا باندې عذابونه راوړي نو یو مشهور تفسیر دی دا چا دا ویلي چې په هغه چا باندې نعمت پوره کولو چې نیکي کړې وه نو معنی دا شو چې هغه خلک چې د هغه په قوم کې نیک عمله و الله په هغوی احسان وکړو نو تورات یې وله ورکړو نو دا هم صحیح خبره ده لکه بعضو علماو دا ویلي دي دلته د الذي چې دی د دې مطلب دی دا په معنی د الذین دی نو داسې ترجمه شوه پوره کولو د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه خلکو چې نیکي کړې وه نو د هغه په امت کې چې کوم خلک د هغه تابعدار که بني اسرائیل
فرعونیانو خو نه ومنلې که نه، بني اسرائیل ومنله، هغه تابعداري کړې، رب العالمین په هغوی باندې احسان وکړو. وتفصیلا لکل شی، او تفصیل د هرې خبرې. یعنی دا کتاب چې الله راولېږو یو د دې دپاره چې نعمت پوره کړي په هغه چا چې نیکي کړې وه، دویم دا چې تفصیل د هر شي پکې بیان شي. او دا واضح ده ګوره تفصیل د هر شي څه مطلب دی د هر شي؟ نه د اخره کلک تعبیر برابر کړي نو بیا به صحیح. ستا جواب هم صحیح ده خو که مونږ تعبیر دې نه آسان کړو دا هم ده نه هره مسله جواب غلط. داسې به وایو چې تفصیل د هرې خبرې د دین، تفصیل د هرې خبرې د دین. لکه اوس قرآن او حدیث کې هره مسله شته که نشته؟ هره مسله لکه هغه دنیوي که دیني، دیني هره مسله پکې شته. دنیوي بعض مسایل به پکې بعض به پکې نه. هره مسله چې د دین سره تعلق ساتي هغه په آسماني کتابونو کې الله رب العزت بیان کړی دی. نو تفصیل د هرې خبرې د څه شي؟ د دین. وهدى ورحمه او هدایت او رحمت. هر آسماني کتاب چې راغلی دی هغه هدایت لپاره دی او رحمت لپاره دی. خبرو وضاحت ته ډېر ضرورت نشته، دا واضح دی. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، د دې دپاره چې دوی په ملاقات د رب خپل ایمان ولري. دا کتابونه الله دې دپاره رالیږلي، صرف هغوی ته نه، صرف بني اسرائیلو ته نه، هر قوم ته چې الله کتاب رالیږلی چې دوی آخرت ومني، چې دوی په آخرت ایمان راوړي، دوی هغه حساب کتاب ومني، دوی د آخرت لپاره تیاری وکړي. دې دپاره دا کتابونه الله رالیږي. وهذا کتاب انزلناه مبارک، او دا کتاب را کوز کړی دی موږ برکت واله دی. مخکې هم دې صورت کې داسې آیت دې ته نږدې تېر شوی. او دا کتاب وهذا اشاره قرآن ته ده، انزلناه موږ نازل کړی دی. یو دا د الله خبرې دي یقیني، نو دویم دا چې الله رب العزت بره دی ځکه کتاب کته راکوز کړی دی. نو بله مبارکون برکتونه واله دی. او ما د دې وضاحت مخکې کړی چې څنګه قرآن برکت واله. قرآن کې بېشماره برکات پراته دي، بېشماره بېشماره. که انشاءالله الله توفیق راکړي یو ورځ به مستقل په دې باندې خبره وکړو په یو نشست کې چې قرآن کې کم کم برکتونه پراته دي. بعض به ترې ذکر کړو. ډېر برکتي کتاب دی. یعنی صرف یو انسان په عمل وکړي او یو انسان یې لولي، یو انسان یې زده کړي، رب العالمین د دې یو کس د دې تابعداري او د عمل د راز سره د به ټول قوم کې علاقه کې برکت راشي. نو سوچ وکړئ چې دې سړي په ژوند کې به څومره برکات راشي. که خبره په دې باندې ودرې نو بیا هغه زموږ خلک وایي چې برکتي کتاب دی، تعویضونه ترې جوړوئ، ګاډي پسې بوډ ایږدئ چې اکسیډنټ نه کېږي، مجلسونو بیټکونو کې صورت یاسین جوړندوئ. بعضو صورت یاسین یو ورځ یو کس جیب کې پروت و، دومره ودي شي پوره داسې شی دی چې راویستی وي دا صورت یاسین دی او سورة الواقعه پکې او سورة الرحمن. دا بر صغیر کې زمونږ دا خلک چې په ټول قرآن کې دغه دوه درې سورتونو پورې ختي دي. اوس کله یو سړی د سورت پورې وښلي ولې جره دې کې د الله غټ شان دی او دې کې لکه هغه صحابي به سوره اخلاص په هر باندې کې وي، په هر رکعت کې وي، چې تپوس ته وشي ته ولې داسې کوې؟ نو هغه څه وي؟ وایي دې کې توحید دی، زما ورسره محبت. نو موږ چې سورت یاسین په دې وایو چې دې کې توحید دی، زموږ سره محبت دی، یا د آخرت خبرې دي، یا سورة الواقعه نه نه وایي چې دا خو وایي مولوي صاحب وایي چې استاد جي وایي چې دا څوک وایي بس د هغه حاجتونه ټول پوره شي او د هغه غریبي ختمه شي او هغه الله بچي ورکړي.
هغه ډېر تعلق صرف د دې لپاره هلو مې دا په جیب کې ورته ویلی هم نه شي چې مقوله کو ویلی کېدو داسې وړه وړه ټکي چې هغه په نظر نه رات وي نه دا چې جیب کې ګرځې نو الله به دې د حادثاتو نه ساتي دا چې جیب کې ګرځې الله به دې د مصیبتونو نه ساتي قدیب هم زمونږ په باره کې دا وایي چې وابیان قرآن نه مني او سورت یاسین نه مني او دا نه مني دې کې سړي له غصه هم ورشي او خفګان چې تا صرف یې دې لپاره چې حادثاتو نه پې بچ شي دا ته د قرآن عزت کوي ته پې پوه نه یې هسې یو سړی بدنامه لکه زه دا ووایم چې سورت یاسین وایه چې څومره یې وایه رحمان هم وایه واقع هم وایه خو د دروغو فضایل وله مه بیانوه بل غاړې ته یې مه ځوړندوه ګاډو کې هسې مه ږده دا د قرآن بې عزتي کول زه بې ادبه او دا با ادبه دی چې یو خو په دومره پاڼو کې لیکلی دی چې هغه ښکاري نه بیا جیب کې یې ښودی نه که دی پکې هر ځای ته لاړ او که هر څه وشو خو د جیب کې پروت دی درېیم د دې دپاره یې ښودی دی چې د حادثاتو نه بچ شو څلورم د سره بې پوه هم نه دی چې داسې دي خو دی بیا هم څه دی با ادبه دی او چې هغه روغه خبره کوي هغه څه دی بې ادبه دی منګه غوغا او شور شغرب والا خلک یو مونږ پښتانه غوغا او شور شغرب والا یو نور اخوا مونږ په قصه کې نه یو چې بیا څه ده او څه نه ده د کوم یو سړی اواز وکړو لکه دې علاقه کې وابیره پیدا شوې ده چې سورت یاسین د سره شتي نه یو دا خبره څنګه غلطه ښه نو دا خلک چې ورسره پاتې شي تاسو څه خیال چې دا خلک به دې نه تپوس وکړي چې هغه دا خبره داسې کړې نه هغه راروان شي نو بیا به هغه چې کوم واورېد هغه به نورو ته وي نو هغه به یې نورو ته وي نو هغه به یې نورو ته وي نو خبره دقه شان یو غلطه وچلېده لکه چې څنګه زموږ په ملکونو کې د هغه چا په باره کې غلط څه ویلی کېږي چې څوک خلک رابلي قرآن او حدیث ته توحید او د رسول صلی وسلم تابعداري چې بیانې هغه په تا پسې به قیسې کېږي برکتي کتاب دی نو یا الله څه ورسره وکړو دې دپاره رالېږلی ګوره فاتبعوه نو تابعداري وکئ د دغه قرآن دا مقصد دی د قرآن د نزول لوی مقصد هغه څه دی تابعداري کول تلاوت هم وروسته دی تلاوت هم ګوره وروسته دی یو سړی ډېر تلاوتونه کوي ښه سړی دی الله به له اجر ورکړي دا غټ عبادت خو دې ګوره بیا هم هغه صحیح مقصد ته نه دی رسېدلی نو دا به ما ورته کله رسو صحیح مقصد ته چې موږ یې تلاوتونه وکړو ترجمه تفسیر ځان پې پوه وکړو او عمل پې وکړو به چې کوم سړي دا کار وکړو دې مقصد ته ورسېدو بیا خبره په دې ځای ونه درېده دا به خپلو بچو کې عام کول خپلو ښځو ته خو مور پلار ته ویل ملګرو ته علاقه کې چې وروره دې قرآن سره ربط جوړ کړئ دې قرآن باندې عمل وکړئ واتقوا ويريغي لعلكم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي ګوره آیت 151 ته وګورئ هم کتو ته اخر کې څه دي چې تاسو د عقل نه کار واخلئ بیا څه دي لعلکم تذکرون چې نصیحت قبول کړي چې عقل نه کار واخلي نصیحت به قبول کړي بیا څه دي لعلکم تتقون چې نصیحت چې قبول کو تقوادار شو اوس څه وایي لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وکړی شو چې تقوادار شو الله به درباندې رحم کوي څومره ښایسته کتاب دی خو چې سړی پې ځان پوهه کي ورته کیني او وخت ورکړي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به شروع د 156 آیت نه کوو الله رب العزت دې موږ په قرآن باندې پوه کړي او الله رب العزت دې موږ له په دې وصیتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد